یو محترم پوښتنه کړې ده، وایي تیزې او چابکې تراویح کول څه حکم لري؟ محترمه، ډیره مهمه او دقیقه مسئله ده او ډیر امامان تیزې او چابکې تراویح کوي. نو ټولو مسلمانان دې و دغه مسئلې ته ښه متوجه سي چې تیزې او چابکې تراویح کول دا په کراهت تحریمي سره مکروه بلل کیږي. یو خو د قرآن عظیم الشان تلاوت ډیر چابک وایي او بل د ارکانو تعدیل نه وي چې هغه واجب دی، او بل تکبیرونه په خپل مقام په خپل ځای کې نه ویل کیږي، یعنی د یو رکن تکبیر په بل رکن کې وایي. نو کم لمونځ چې په کراهت تحریمي سره مکروه سي، نو شرعا د هغه لمانځه راګرځول واجب دي، هم پر مقتدیانو هم پر امام باندې. نو پر امام او پر مقتدیانو باندې دا لازمه ده چې ځان د دغسې فاسد عمل څخه په تراویح کې وساتي او خپل تراویح پر شرعي طریقه باندې ادا کړي، ځکه تراویح یو سنت عمل دی. که پاته سي دغه انسان د سنت پرېښودونکی بلل کیږي. نو که چیرې تراویح په دغسې غلطه طریقه باندې وسي چې نه رکوع وي نه سجده وي، تکبیرونه په خپل مقام په خپل ځای کې نه وایي، تعدیل د ارکانو نه وي، نو په دغسې طریقه باندې تراویح کول واجب الاعاده دي. پر امام او پر مقتدیانو باندې دا لازم دي، دا واجب دي چې دغه تراویح را وګرځوي، ځکه نفل او سنت په شروع کولو سره واجب ګرځي او حال دا دی چې یو هم نه راګرځوي. نو و هغه امامانو ته مې دا توصیه ده چې تیز او چابکې تراویح کوي چې تکبیرونه په خپل مقام په خپل ځای کې نه وایي او تعدیل د ارکانو نه مراتوي. دغه امامان دي دغه تراویح نه کوي پر دغه طریقه باندې چې دومره باندې غمیږي، خو څه دی سنت به پاته سي. او په دغه رقم تراویح کول دا د سنت تر پرېښولو لا لوی تاوان دی، واجب پاتېږي، ځکه دغسې تراویح راګرځول دا واجب دي. مجموعة الفتاوی 2 ټوک صفحه 115، رد المحتار اول ټوک صفحه 400، او بل ځای دور المختار علی هامش رد المحتار اول ټوک صفحه 314، او بحر اول ټوک صفحه 540.